د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان او آی جی جیل خانه جات خالد عباس د احکاماتو لاندې بنو سپرډنټ جیل طاهر شهباز وزیر لخوا په بنو سنټرل جیل کې قیدیانو لپاره خصوصي افطار پارټي وکړې شوه، کم کې چې په 900 نه زیات قیدیانو روژه ماتې وکړو. دا پروګرام د میج آی جی صاحب د آرډر پوندې ہوم سیکریټري صاحب او سی ایم صاحب دا کوشش وان چې د خلکو ته څومره فایده ورکړي هغه ورکړي په دې شکه نه. نو دا پروګرام چې دی ای په بخاف میش ټول حوالتونه ته او قیدیونو ته ارینج کړی دی. نو د پوره میش سره اوس 950 ګنتی دو د 950 ټول د پوره د افطاری دو. دین علاوه موږ 200 سټاف خدا اید خدای او د شزینا د پوره دی جوینایل د پوره دی سزای موت د پوره دی چې څومره دي د ټول قیدونه د پوره دی. په دې موقع سپورټرنټ جیل طاهر شهباز وزیر وویل چې په جیل کې بندیان زمونږ خپل د علاقې خلک دي، زمونږ ښه رویې دوی د معاشرې کرامت انسان جوړولی شي. سټونه دي او چې دا اوس نن دي د نن مچې ور کړل او ټوټل مش 50 سټونه جوړ کړی دي. دا مو اول خبر کړی دي او دا چونکه سپیشل موکادو د رژیم موکادو او عید خنج دی نو دا مو سپیشل اوس دی ته تیار. په دې موقع سپورټرنټ جیل طاهر شهباز وزیر د ډیپټي سپورټرنټ جیل او نور چارواکو په مرسته 500 نه زیات بندیانو ته د عید په خوشحالي کې ګډون لپاره تیار کړې شوې کپړې هم ورکړې.